سلامونه ستړي مشي راغلاست درنو لیدونکو ډیر وخت وروسته یو ځل بیا موږ بندر جوړ کړی دی او د بندر کې سره ملګري دي راټول شوي په غمان او ولسوالۍ ته راغلي یو چېرته چې د عربانو دره ده نو ډېرې ښایسته سرسبزه ساحه ده تاسې وروسته انځورونه وګورئ موږ ټول ملګري سره ځای شوي یو راغلي یو روش مو باندې کړی دی توکل به خدای ګورو چې استاد هڅه وکړه چې څه به راځي نو ټول ملګري یو ځای شوي یو کرزی خان څنګ کې ورسره محبت دی اجمل خان دی او ظفر خان نو نور څه ملګري چې دي شکرلا دی او نور ملګري چې چکر ته ووتل نو موږ وغوښتل چې څه وړاندې ویډیو وکړو تر څو ور ملګري م راشي بیا وروسته تاسو سره د زړه خواله وکړو نو موږ سره اوسئ او دغه بنډار چې دی تر پایه پورې وګورئ اجمل خان را سره دی دوی جلال آباد څخه راغلی ننګرهار څخه سره به څو خبرې وکړو چې کله راغلی و د آب و هوا څخه څه خاطرې لري اجمل خان سره مشي خیر اوسې وروره ښه ژوندی و سلامت اوسې خوشحاله اوسې جلال آباد نه راغلی له خیره وواله چې بېګا شپې 8 بجې و چې راغلم او ګرمي خو ډېره وه که نه والله ګرمي خو ډېره وه یعنې داسې حال چې جلال آباد کې دونه ګرمي وي چې کولر او پاکۍ او داسې نو کار نه کوي دلته بیا چې دی موږ د شپې کمپل اغوندو کله چې دلته ورسېد د شپې رښتیا کمپله دې واغوستله که رښتیا درته وایم بېګا مې یخ هم شوی دی دومره یخ و هوا ده نو واقعیت سره چې دی پغمان ډېر یخه ساحه ده د دې آب و هوا او دغه شان اوس هم داسې یو ساحه شته چې واوره شته اوس هم یوه ساحه شته چې هلته واوره لا پاتې ده یعنې ویلې شوې نه ده وروسته وروسته به ورو ورو اوبه کېږي نو اجمل خان چې دی دغه د یو خپله ژوندۍ بېلګه شوله چې د ننګرهار څخه راغلی هلته چې د څونه ګرمي وه کولر باندې مو هم ګرمي کېدله نه کېده برق هم چندان برق نه دی وروره د ننګرهار کمزوری دی او کولر مولر خو پکې هم کار نه کول بس زړه مې تنګ شو راغلم کابل ته پغمان ته له خیره خپل درې ته او خپل ماشومان مې ځان سره زوی مې راوستی حمزه ده که نه حمزه نومېږي حمزه څنګه یې چطوری بگم چطور هستی حمزه خوب هستی خوب هستی خونکت خونه میشه نو حمزه خان هم راغلی چکر ته او دې سره خبره وکړه څنګه وي ښه یم که نه مونږ خو مورنۍ ژبه دري ده نو اوس هم چې پښتو دونه وایو شکر ده که نه یو څه مو زده کړی ده مقصد واقعیت سره چې پغمان ډېره یخه هوا ده او اجمل خان چې راغلی دی خپله خاطره وویله د دې ساحې که چیرې څو خبرې وکړې یعنې پغمان کې د آب و هوا څخه پرته نور څه شیان دي چې ستاسې خوښېږي میوې والا چې وروره دلته ښایسته ښایسته میوې دي زموږ خپله دره ده لکه شفتالان او زردالان او ګیلاس او الابالو چارمغز ونې هم دي توتان هم دي بس ډېر ښایسته میوې هم دي ښایسته ځای دی دا 4-5 میاشتې پکې تېروو بیا بېرته ځو ننګرهار ته ډېره ښه ده مقصد یعنې آب و هوا یې چې ښه ده تر څنګ حاصلات هم لري میوې حاصلات هم لري هر څه لري او شکر دی ښه ځای دی د شکر ځای هم دی او موږ لپاره خو بیخي ښه ده ولې چې زموږ خپله دره ده د ځمکې حاصلاتو په هکله که وغږېږئ که نه چې کوم حاصلات لکه اوس موږ ګورو دلته اوس دا لوبیا ده که نه نو دا لوبیا د ورسره منځ کې جوار کرل شوی دی او څه نورې بوټي کچالو هم کرل شوی دی او الوګان او لوبیا هم شته ښه ډېر چې دلته کرل کېږي هغه شوتله ده چې بیا شوتله وچېږي او چې کله وچه شوله بیا من 1000 افغانۍ 1200 افغانۍ خرڅېږي بیا هغه نو کله چې ژمی شي نو موږ د خلکو یا د نورو خلکو د چا چې شوتله خوښېږي نو هغه وچه شوتله بیا داخلي اوبو کې اچوي بیا هماغسې لکه ترتیب ورته برابرې پخوي همداسې ده که نه او همداسې ده او 1200 افغانۍ خرڅېږي که نه ظفر خان من 1200 افغانۍ او دلته چې بیا چارمغزو ټیم شي چارمغز زر په څو خرڅېږي زر په 2000 افغانۍ د چارمغز خرڅېږي چارمغز هم شاته ورسېږي نه رسېږي نه نه د پغمان چارمغز خو بیا نوم لري خصوصا شوتله هم ښایسته شوتله دي د دې شوتله چې دی بیا به مثال چې نور ځایونو کې کېږي د دې شوتله د هغې فرق کوي یعنې پخلی کې هم فرق کوي او مزه هم فرق لري ډېر زیات د دې آب هوا ډېر ښایسته دی ځکه ښایسته راځي یو خو اوبه یې دي چې واقعیت یخې اوبه دي موږ یو بله خپرونه کړې وه چې ننګرهار څخه موږ رالو دلته موږ ځان سره مرغاوۍ راوړله هغه د فرانسوي مرغاوۍ وه او ته 9 بچي وو اوس یو 2 ته پاتې دي ټول د اوبو ته چې کته شوي وو د یخوالي د وجې مردار شوي ختم شوي نو بیا او هوا چې دا هم دونه یخه ده چې ننګرهار کې د کولر په واسطه هم د خلکو هغه
تند نه ماتيږي خو دلته چې دی به خلک کمپالي اغوندي چې ژوندۍ ویلي خپل اجمل خانو چې ویلي بیګا یخ شوی دی او د سره څنګه نور لکه چارمغز چې د چارمغز چې چاته نه رسیږي دا چارمغز بیا تجاران راځي د ځین اخلي او هغه چې دی بیا مغز کوي او خارج تلېږي مخبل مخارج تلېږي مګرو ته او دغه شان صابې هم د دې چې به مثال دي نور شهر هم شته دلته چې بوټي دي چې هغه د خلکو لپاره ګټور دي او خلک د ګټه اخلي ځینې نمونه لکه درمنه ده چې موږ دلته ګورو کاکوتی په نامه ده ازاکه د شمکه ډیر نور شان دي څه ده کنه تاسو ته قانون واخلې شي هغه سوزاکایم شته کنه دلته چې او سانو کشته دغه ورته وکړ چا پیر چې دي او د بوټي شته د بیخ چې د ګردو لپاره به بیل دوا ده ها چې خلک وباسي او وینځي مثال بیا دغه نه وباسي او ګردو لپاره هغه بیا بیل دوا ده همداسې به دا په چې مثال د وورو پر ټول د چینی وبې دا خپل یو دوا ده او دام یعنی د مدني وبو څخه کم نه دي دې زوبم خاصه وبدي او نور خلک چکر د چرازي بیا دې نه بیل بشکې ځان سره وړي او خلک سره وړي ځان سره دې نه ډکې ځان سره وړي حتی کله کله جلال آباد ته هم وړي کنه با تم خلک وړي دې نه بشکې ډکې یعنی چې دې نه خلک چلته بیرته زی دا غیزه دې جو فرق لري مزه خوان دې وبو خلک ځان سره وړي ته نه لاس پز ګنځي زیری ترڅو چلته د دې غا باوا سره همدا په استعمال خلک د ځینې خبرې به تاسو فکر وکړئ چې ولې زه ډېر زیات غږیږم زم دغه صحیح سره یم ځکه ماته معلومات شته کله چې موږ جلال آباد ته لاړ شو څه وخت پورې موږ ته چای خوند نه راکوي ځکه دلته چې دی دا چای ډېر تریخ یعنی لږ چای چې واچو او به تیز دي او دغه شان ترخی دي نو بیا ته خوند راکوي لکه سی خوای غونډه لګي کنه هم نشي ده کنه او دې په خو دوال ټول بوټو کې لګیدلې د څه جوړ لګا مدني وبر باندې او دا غیز وبو خو بیا فرق لري ډیر سره او کله چې جلال آباد دلته راځو بیا څه وخت پورې ترخی لګي کنه اسی لږ څه باندې لګي کنه او څنګه اجمل خان ستا خو اراده نشته چې ته به ځان سره وبوي سي کنه والا چورو ګورو بونو چې سکی کې توکل به خدای راځوي مې وګورم دومره یخ وشو چې دا اوس ودا شوی دی او حمزه خان چې دی وده دی کنه او موږ هم دیګله خیر سره ټیم خو پوره دی تقریبا کنه د پوره لاس دقیقات دی نو اجمل خان ویل چې واقعیت کې چې تر څو د شل دقیقو زیات تیر نشي چې وخه ونه سوځيږي نو د څنګه مننه کوم چې دا زمينه مسایده کړله ځانګړي مننه له استاد شکر الله خان څخه چې دعوت وکړو ملګری سره ټول کړنې پروګرام جوړ ک او وخت نو د افتخار ځای دی چې موږ ملګری سره ټول شو کینیو هم سره وګورو هم سره څنګه شته یو ویډیو جوړ کو تر څو لیدونکو او خاص کر هغه ملګری چې په خارج کې دي هغه یو څه خوان واخلي موږ هڅه کوو تر څو داسې ویډیوګانې برابر کړو چې تاسو خوښوي او تاسو پوښتنه وي سلامت اوسئ خوشاله اوسئ له موږ سره اوسئ تاسو مننه اجمل خان خیر اوسئ ورور خوشاله اوسئ
ډېره زیاته مننه درنو لیدونکو خپرونه همدومره وه تر بیا چې ستاسې په درنو چوپړ کې حاضرېږو موږ ته اجازه راکړئ چیرې چې یاست ښه د بریالي اوسئ زموږ خپرونه چې دی شیر کړئ لایک کومنټ لیاده مه باسئ دغه شان په نورو ملګرو باندې هم چینل سبسکرایب کړئ تر څو وشو کولی چې لا ښه خدمت وړاندې کړو او ستاسې د خوښې لا ښې خپرونې برابرې کړو ډېره مننه خوشحاله اوسئ